السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 28مه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 19 سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اوربن له اعلان یوه اونۍ وروسته هم د اسرایلي پوځ بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په وینا له اکتوبر راهیسې د اوربن تړون 40 ځله د اسرائیل لخوا نقض شوی دی، چې اوس بیا 50 فلسطینیان وژل شوي او 155 نور ټپیان دي. او میلیونونه امریکایانو د شنبې په ورځ په ټولو 50 ایالتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو پر ضد مظاهرې وکړي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسرائیل پر غزې بریدونه روان ساتلي، د رفح بندر یې تړلی پریښی. د اوربن له اعلان یوه اونۍ وروسته هم د اسرائیلي پوځ بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په وینا له اکتوبر راهیسې د اوربن تړون 40 ځله د اسرائیل لخوا نقض شوی، چې اوس بیا تازه 50 فلسطینیان وژل شوي او 155 نور ټپیان دي. د اسرائیل لومړي وزیر ویلي د غزې او مصر ترمنځ د رفح تګ راتګ بندر به تر بلې خبرتیا پورې تړلی پاتې وي. هغه پر حماس تور لګولی چې د اسرائیلي اسیرانو د مړو په جسدونو کې بیرته کافي هڅې نه کوي. په مقابل کې حماس د دوو نورو اسرائیلي اسیرانو جسدونه بیرته سپارلي، خو ویلي دي چې نتنیاهو د اوربن د ګډوډولو لپاره بې بنسټه پلمې کاروي. د شنبې په ورځ اسرائیل د 15 نورو فلسطینیانو مړي هم بیرته سپارلي، چې له دې سره د بیرته راګرځول شویو جسدونو شمېر 115 ته رسیږي. د فلسطیني ډاکټرانو او عدلي ټیمونو په وینا ځینې مړي د شکنجې وهلو او حتی د اعدام نښې لري. یو تازه خوشي شوی بندي هم ویلي دومره وهل شوی چې خپل نظر یې له لاسه ورکړی دی. د اسرائیلي بریدونو له پیل راهیسې په غزه کې لږ تر لږه 8,000 کسان وژل شوي او 108,000 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د لویدیځې غاړې اوسیدونکي وایي د غزې اوربن د هغوی ژوند نه دی بدل کړی او د اسرائیل لخوا تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د هغوی په وینا د کلونو ظلم لا پای ته نه دی رسېدلی او د عادي ژوند هیله له منځه تللې ده. میلیونونه امریکایانو د ټرمپ پر ضد د هیڅ پاچا نه لرو تر شعار لاندې پراخ لاریونونه وکړل. میلیونونه امریکایانو د شنبې په ورځ په ټولو 50 ایالتونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو پر ضد مظاهرې وکړي، چې د نو کینګز یا هیڅ پاچا نه لرو تر نوم لاندې تنظیم شوي وي. د لاریونونو تنظیمونکو ویلي شاوخوا 7 میلیونه کسانو په دې اعتراضونو کې ګډون کړی، له نیویارک او لاس انجلس نیولې د ټرمپ د استوګنځي تر ځای فلوریډا پورې. په واشنګټن ډي سي کې زرګونه مظاهرچیان د کانګرس ودانۍ مخې ته د فدرالي د حکومت درېیمې اونۍ بندېدو پر مهال دا نارې وهلې چې دا د ولسواکي. دوی له حکومت وغوښتل چې د مهاجرت او ګمرک پلي کولو اداره منحل کړي، هغه اداره چې د ټرمپ د سخت دریځو مهاجرتي تګلارو اصلي برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو پر ټرمپ تور پورې کړی چې د رسنیو، سیاسي مخالفینو او غیر قانوني مهاجرینو پر ضد له زور او ګواښ کار اخلي. په لاس انجلس کې مظاهرچیانو یو لوی بالون پورته کړی و چې ټرمپ یې د ماشوم په بڼه ښودلی و. په نیویارک کې چارواکو د ګډون کوونکو شمېر له 10,000 پورته اټکل کړی او په واشنګټن ډي سي کې شاوخوا 8 تر 10,000 کسانو پورې ګډون کړی و. ټرمپ بیا د مظاهرو وروسته په خپله ټرو سوشل پاڼه کې څو د مصنوعي ځیرکتیا ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې ځان یې د پاچا په څیر ښودلی و. په همدې حال کې مترقي سناتور برني سانډرز د کانګرس مخې ته د مظاهرچیانو په غونډه کې وویل موږ داسې ولسمشر لرو چې غواړي واکونه د ځان او خپلو شتمنو ملاتړو په لاس کې متمرکز کړي، چې دا د امریکا د ولسواکۍ لپاره یو جدي ګواښ دی. د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسیې بریدونه. اوکرایني چارواکي وایي د روسیې پوځ یو ځل بیا د اوکراین پر څو ښارونو هوایي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه تیر ماښام د اداره کیدونکو بمونو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره شوي دي. د اوکراین د بیړنیو چارو اداره وایي په خارکیف ښار کې د استوګنې پر یوه سیمه بمبار کې 4 تنه ټپیان شوي هم دي، چې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د پای خبر دا چې پخوانی فرانسوي ولسمشر نیکولا سارکوزي وایي له زندانه نه ویریږم. پخوانی فرانسوي ولسمشر نیکولا سارکوزي وایي له زندان څخه نه ویریږي او د خپل بند د پایل لپاره چمتو دی. هغه به د اکتوبر په 21مه د پاریس د سانتي زندان ته ولېږدول شي، چیرې چې پر ده د فساد او د لیبیا لخوا د کمپاین د تمویل د هڅې په تور د 15 کلونو بند سزا پلي کیږي. سارکوزي د فرانسې یوې ورځپاڼې ته ویلي زه له زندانه نه ویریږم، زه به خپل سر لوړ وساتم حتی د سانتي د دروازې مخې ته هم. نوموړي زیاته کړې چې هیڅ ځانګړي امتیاز ته به غوښتنه ونه کړي او غواړي خپله سزا په عادي ډول تیره کړي. د راپور له مخې سارکوزي د بند پر مهال د کتاب لیکلو پلان لري او وایي نه غواړي خلک ورباندې خواخوږي یا شکایت وکړي. نیکولا سارکوزي چې له 2007 تر 2012 پورې د فرانسې ولسمشر او د 2007 د ولسمشرۍ کمپاین لپاره د لیبیا د وخت د مشر معمر
معمر القذافي له رژیم څخه د غیر قانوني مالی ملاتړ د ترلاسه کولو په هڅه کې د جنایي توطیې په تور مجرم بلل شوی. سارکوزي د تورونو د رد ترڅنګ د خپل حکم پر وړاندې استناب هم کړی دی. بهرني خبرونه هم دومره د کورنۍ او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښ یا موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.